حضرت په حقانیه کې کم کزو ګورمانو په کې پی کې الحمدلله بلکې په پورا صوبې په پاکستان د ملک په سطح باندې یو غټه مدرسه یادېږي په دې کې درس کول یا درس ملاویدل بلها ګران کار ما تخکاری تاسو حضرت دغه ځای کې د تدریس دا سلسله څنګه شروع کړه؟ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شهید شیخ الحدیث استاد العلماء جی چې هغه یو نامي ګرامي شخصیت و تاسو ته پته ده یو علمي شخصیت او یو نامور شخصیت و او زما استاد و صحیح ما په دوره حدیث کې شمایل ترمذی دغه نه ویلې وه صحیح او ادم د والد صاحب خاص دوست و د سبق مرګري هم و زما والد صاحب مولانا عبدالحق صاحب نوم او د مولانا شیر علي شاه صاحب ډاکټر صاحب او رحمه الله او مولانا سمیع الحق صاحب دا هم درس و مرګري صحیح اگر چې مولانا سمیع الحق صاحب په سبقونو کې ته لږ لاندې وروستو خو مرګري نو کله چې مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله وفات شو نو مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحمه الله زه ماته یو ځل ټلیفون وکړ اتفاقا دا کوډینه بار یو ځای کې د ما پروګرام بیان والته تلم ماته ټلیفون وکړ وی ته کوم ځای ملاقات کو مې صاحب درشم څه اوس وی کوم ځای مې دارالعلوم سره خوا کې وی څه کې مې دلته مې بیان دی وی کې لږ رالې نو ورغلم کېناستم ورسره نو څه خو یې د جومات د مولانا عبدالحق صاحب په نوم یو جومات شروع کړو د هغې د چندې خبره وکړه چې چارته دې ته مونږ راځو او بل یې ما ته وی چې ته لږ ځان تیار ساته او مونږ به دې دارالعلوم حقاني ته راولو او په مدینه منوره کې زه ناست وم او غالبا چې رمضان او که رمضان نو مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحمت الله علیه وسره مولانا عرفان الحق صاحب محترمو کسان ورسره نورو نو ما سره زه ورسره میلو شوم په لاره تل د ورپاسېدم کېناستو دا هغه وخت و چې لا مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب یم دی ډېرې زمانې خبره ده نو ما ته یې وخندل ما ته ویې ځان تیار ساتل اوچتوم به دی دارالعلوم ته د هغه یو محبت و یو مینه وه بیا بهر کې ډاکټر صاحب چې وفات شو په لومبي کال خو د هغه کتابونه هغې پړه وکړل او بیا په دویم کال هغې راغلي و تورنزو ته او تورنزو کې قایي صاحب د عمرزو وفات شوی هغې له راغلي ما سره رابطه وکړه بیا میلو شو سره ما له دعوت راکړه وایي چې ته به خامخا راځې ما چې زه خو دارالعلوم نعمانیه کې ما دلته را سره دوره کې طالبان دي ډېر طالبان دي پرېښودی نه شم کلی مې دی د هغه د الفاظو ما ته وی 24 غنټې کې چې کم ټایم ستا خوښي راځه تا ته به طالبان ناست دي خو پرېښودل دې نشته خامخا به راځې ما ورته خندل مې ښه صاحب زه به لږه مشوره وکړم مشوره دې وکړه خو پرېښودل نشته کال نه به لازما راځې زما استاد و ما سره یې مینه وه زما ورسره مینه وه د هغه په مې اعتماد و زه به دا ووایم چې د هغه په شان د مینې شخصیت رئیس الشهدا به ورته ووایم سید الشهدا را دې زمانې به ورته ووایم مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحمه ډېر د مینې انسان ډېر خوږ انسان نو بس د هغه هغه مینې محبت مجبوره کړم ما ورته صاحب ته په ما دوکه کېږې زه ګوری هغه نه یم چې دا ستا په ذهن کې کم سوچ دی د دارالعلوم حقانیې د درس حدیث او بیا د ترمذي د منصب د ناست دی زه ځان قابل نه ګڼم ته په ما تیروزې ګورې زه هغه ادریس نه یم چې ستا ذهن کې کم پروت دی هغه وخندل ما ته ویې نه خامخا زما بیا خواهش و شوق مې و ځکه دارالعلوم حقانیه یو دارالعلوم دی زما دوستو اوس وفات شوي مولانا غلام محمد صادق صاحب رحمه الله ډېر قریبي دوست مې نو هغه سره مې هسې مشوره وکړه نو ما ته هغه وی شیخ حسن جان صاحب ته کله محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه هغه ته کله مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دعوت ورکړ د دارالعلوم حقاني نو ما ته وی چې ته مفتي صاحب نه مفتي فرید صاحب نه تپوس وکړه هم مدرس دی چې زه دارالعلوم حقاني ته لاړ شم که نه ځکه ما ته د 2-3 غټو مدرسو نه دعوت دی نو وی چې مفتي صاحب نه مې تپوس وکړو هغه راته وی چې ورته ووایه چې خوښه د خپله را خو حقانیه خو حقانیه ده که نو ما ته دغه وی مولانا غلام محمد صادق صاحب ما ته وی حقانیه خو حقانیه ده د مولانا عبدالحق صاحب هم استاد و زما شیخ و ما پکې سبق ویلو هم یې مادر علمي و بس غاړه مې ورته کېښوده لاړم نو الحمدلله بس هغه سلسله روانه ده بیا چې یو کال تېر شو نو ما مولانا سمیع الحق صاحب ته وویل رحمه الله مې بس یو کال واده مې کړی و تل تا ګران دي ما ته وی چې ما څوک روستی دی بیا نه دی تللی وی په زور برې دلته پاتې کوم اپرې د هغه مدرسه یا صاحب مې هغه خو کلی دی علاقه ده او ډېر طالبان دي راسره ما ته بیا دلته م راځه هر ټایم چې راځې نو بس بیا پاتې شوم بیا پکې هغې اپریشن وکړو ما په هغه کال مناسب ونه ګڼله چې اپریشن نه بیا راغی
کور ته زه تپوس ته هلته اسلام آباد ته هم تللی وم چې تپوس ته ورغلم بیا ورته مې وویل صاحب ته تلل ګران دي نو وی داسې غوسه شو وی څه بیمار یم او څه مې ته وجنې الله تلو نوم به نه یاره ما وی ټیک بیا هغې د وفات نه پس مولانا انوارالحق صاحب دی محتمم صاحب دی استاد العلما دی زمونږ د مشر دی قابل احترام لوی عالم محدثین استاد دی بس بیا د هغوی خواهش بیا مې مغې ته دوه درې څلور ځله وویل چې ما ته تل ګران وی خیر دی 2 ورځې راځه 3 ورځې راځه صحیح یاره دومره مینه بل څوک به چا سره ونه کړي لکه ما سره چې مولانا سمیع الحق شهید صاحب کړی دی یا د هغه بچو یا مولانا انوارالحق صاحب دامت برکاتو هم یا د هغه بچي یا د مدرسې استادان دا دی ما ته وي 2 ورځې راځه خیر یو ورځ ته څومره سبق ویلی شي نیم کتاب یې نیم وایه خو خامخا راځه دومره محبت دی د هغې دومره ما کې څه نشته د هغې محبت دی د هغې مینه ده نو بس هغه سلسله روانه الحمدلله الحمدلله